سلامونه دا چې د رباب په حق کې احتجاجونه روان دي. زه ډېر خلک وینم چې د ډم او د ډول په خلاف لیکنې کوي او ویناوې کوي. ګورئ په ډم او په عام انسان کې څه فرق دی. تاسو ته پته ده یو عام انسان د کفنو دکاندار په دې نیت ناست وي چې څوک به مړه کېږي چې زه کفن پې خرڅ کړم، او د بکسو دکاندار په دې نیت ناست وي چې څوک به مړه کېږي چې زه بکسې پې خرڅ کړم، ډاکټر په دې نیت ناست وي چې څوک به مریضان کېږي، کوم انسان ته به تاوان ورسېږي چې زه پیسې پورې وګټم. داسې د دنیا دا نور ضرورتونه دوکانونه چې څومره هم دي د دوی د انسان په بخیري کې خیر دی، د انسان په کمی بیشي کې د دوی ګټه ده. مګر تاسو ته پته ده واحد یو ډم دی په معاشره کې چې په دې ته ناست وي چې په کوم کلي کې به شادي وي چې زه ډول پکې وغږوم. او دا ټول عمر پښتنو اتفاقونه، لښکرې راټولول، جرګې، مرکې، دا هر څه چې تاوده ساتل شوي دي او خلک پرې راټول شوی دی، دا واحد د ډم په ډول راټول شوی دی. مګر نن زه خلک وینم د ډم او د ډول په ضد لګیا دي، عجیبه عجیبه لیکنې او کړنې کوي. وایي هر څوک دي چې بې زوره بې ازاره لکه ډم، زه ژوند کوو د څو ورځو دپاره لکه ډم، او په چیغه کې ټوپک سره روان یې شاته شاته له ډول سره راوړاندې څه سالاره لکه ډم. تاسو ته پته ده برټش د برتانیا د وخت زمونږ خلک چې څوک چا ډولونه غږول، لښکرې جوړولې، هغه ته یې د ډم او فلانا او ډیمکانانو انتخاب که خلک یې پې شاته کړل چې چا به کټونه جوړول، چا به ګډي جوړول، هغه ته یې د کولال او د پش نومونه دغه کړل. چې کوم کاروبار پښتنو خپل زده و هغه ته برټش په ډېر عجیبه طریقه نومونه پیدا کړل او پښتانه یې د هغه شي نه وروسته کړل چې تر څو دوی د نورو خلکو دغه تکشني. اوس په پښتانه کې په جدید دور کې خلک نوي نوي شیان ایجاد کوي او زمونږ پښتانه دي په هغه زړو کیسو پورې ناست دي، بلکې هغه هم ترې هېرې شوې او نن په هر کسب پورې دوی ځان ته نومونه انتخاب کړي دي. حالانکې ډم قوم نه لري، ډم کومه خاصه قبیله نه ده، مګر په پښتنه معاشره کې چې هر څوک د اتفاق دپاره ډول غږوي خلک ورته ډم او سپکې سپورې ولوڅې خبرې کوي. هیله کوم له دغو شیانو تېر شئ، خپل معاشرې خلک هغه خلک ونازوئ، ویې ستایئ چې ستاسې لښکرونه پې ښایسته وي، ستاسې اتڼونه پې تاوده وي. مننه.